السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د غاښ او غوږ د درد لپاره مجربه قرآني نسخه. که دا ستاسو اول راتګ وي، لومړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګنټۍ نښان هم کېکاږئ تر څو هره ورځ زموږ نوې ویډیوګانې تاسو وګورئ. د غاښ او د غوږ د درد لپاره 3 داسې نسخې دي چې ډېرې اسانه دي او د بېلابېلو علماو په راټولېدلو او په کوششونو راټولې شوي دي. اول د مخزن د لمانځه په وترو کې په اول رکعت کې اذا جاء نصر الله دا صورت ویل او په دوهم رکعت کې تبت یدا یعنی سورة لهب ویل او په دریم رکعت کې قل هو الله شریف ویل. پر داسې طریقه باندې وتر همیشه کول او چاته چې نیغی راشي یعنی پرچ وهل، نیغی چې چاته راشي نو هغه مسلمان الحمدلله وایي، خو تاسو ته چې کله نیغی راشي نو تاسو دا ووایاست الحمدلله رب العالمین على كل حال ما كان. دریم له هر لمانځه څخه وروسته 3 واره دا کلمات ویل بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الله العظیم وبحمده، یعنی 3 واره دا کلمې لوستل. دا 3 مجربې قرآني نسخې چې تاسو عملي کړئ د اکابرینو علماو په قول چې ان شاء الله العزیز تر مرګه به بیا د غاښ او د غوږ درد ونه وینئ. ګرانو قدرمنو دوستانو، هیله لرو دا ویډیو تر نورو مسلمانانو شیر کړئ تر څو نور مسلمانان هم فایده ورنه واخلي او تاسو هم د دنیا او آخرت کامیابي ترلاسه کړئ.